بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما ګران خوږ ملګرو چرته چې وي ښاد او آباد اوسئ. اهم خبر مهم خبرونه یقینا چې څو مودې رسې نامونږ تاسو ته ویل خو اوس چې کوم ما ولیدل یا چې کوم ذرایع ویل هغه بالکل کنفرم د افغان کډوالو په حوالې سره پاکستان کې مشته افغان کډوالو په حوالې سره هسې خو خبرونه نور هم ډېر دي چې نن علي امین ګنډاپور ته سپریم کورټ د خاص کار د بجټ په حوالې سره چې کوم د عمران خان سره ملاقاتو هغه ته څه ویلي دي او هغه نه علاوه چې کوم په دې وخت کې خیبر پښتونخوا کې صورتحال دی خاص کر کابینې کې هغه هم ډېر ګډوډ دی خو د پیور کارډ په حوالې سره توسي سوره ده او نور افغان کډوالو دپاره څه پروسس دی او چې کوم انتظار سره تړلي شوي دي دغه په حوالې سره مهم چې کوم تاسو ته نن انفارمیشن یعنی هغه در کومه خبرونه په دغه خبرونو کې زه تاسو سره شریکوم په د ټول صورتحال خو خواست تاسو نه دغه دی چې کوم ملګرو نه سبسکرایب کړئ سبسکرایب کړئ او لایک شیر دا ویډیو لازمي شیر کړئ ولې چې ډېر ملګري بیا ماته واتساپ باندې یا چې کوم نور ذریعې باندې ما سره رابطې کوي ولې چې زما خو سوشل میډیا نور مخکې دومره فعال کړي نو اوس مې بیا هم فعال کا فیسبوک پیج یا نور نو په دې حوالې سره تاسو سره دغه هغه د خواست دی چې شیر کوئ چې ټول ملګرو ته بیا زه بار بار جوابونه میسیجونه نشم ورکولی مصروفیات زیات وي نو دې وجې نه چې نن سبا مصروفیات مې هم زیات شوي دي نو دې په وجه تاسو ته دا وایم اوس صورتحال په ول دغه وایو چې نن چې کوم مهم خبر دی په هغه خبر کې زه تاسو سره شریکوم خو د وړوکې شانتې لږ شانتې د خیبر پښتونخوا په حوالې سره چې دې وخت کې کابینې کې بدلون د علي امین ګنډاپور لړکېدو سوچ هم روان دی او نن سپریم کورټ کې هم ورته چې کوم درخواست ورکړو چې عمران خان سره ملاقات ته ورته چې دا متعلقه فارم نه دی ته مخکې لاړ شه باقاعده جج مې ریمارکس ورکړه او بل طرف ته اوس په ګیر دی چې دوی دغه وعده کړې وه چې څو پر عمران خان منظوري نه ورکړي بجټ په نه پاس کېږي خو هلته کې صورتحال بدل دی علي امین ګنډاپور دې ډډه ورکړې چې شاه بجټ پاس کا او په بجټ کې علي امین ګنډاپور په کروڑونو روپۍ بسکټ خوړلي دي هغه خبرونه هم په سوشل میډیا تاسو ګورئ او 50 کروڑ روپۍ اسانو دپاره اس لکه چې کوم هغه صرف ساتي هغه شوق لري 50 کروڑ روپۍ هغو نسل دپاره خودی دي نو اوس دا په خیبر پښتونخوا کې څه هغه لري خو بهرحال ډېر خبرونه راوځي او ولس ته پکار ده چې په دې باندې نظر اچوي اوس رضو دی افغان کډوالو په حوالې سره ګوره دا څو ورځې نه هغه روان دي کابینې اجلاس هم همدې دپاره دا اوس هم سټیل د دې لپاره ویسار دي کابینې اجلاس ویسرېدو کې دې فیصلې کېدونکي کې یو خو چې کوم دا جنګي صورتحال او ورسره بجټ وفاقي بجټ صورتحال خو په صورتحال کې ورسره چې کوم په دې لړ کې فیصلې وې سفر شاتو یو خبر خو تاسو ته موږ الریډي درکړی و چې سفران منسټرۍ کې څنګه دغه میټینګ شوی څنګه دغه صورتحال ټول احکام پکې شریک او هغې په دې باندې ډیسیژن اخیستی و چې د پیور کارډ چې کوم پروف اف رجسټریشن دی دوی ته توسي ورکول دي خو توسي څومره ورکول دي په دغه باندې احکامو چې کوم سفر شاتو هغه خپل باندې تاسو ته موږ بیان درکړی و اوس چې کوم ختمي یعنی هغه کوم سفرشات تیار شوي دي په سفرشاتو کې خو یو دا ده چې حکومت پاکستان فیصله کړې چې 6 میاشتې مونږه د کوم پیور کارډ دی دې ته توسي ورکوو او نور چې کوم دی هغه سټیل مغه شانتې به پروسس روان وي چې څنګه دا ختم کېږي نو موږ د پورې 6 میاشتو کې چې کوم دغه نور دي دا کمپلیټ کړي وي لکه دا هم یو هغه شو بیا 6 میاشتو پس چې کوم دغه صورتحال دی دو کې کدي دوران کې څوک واپس په خپله باندې هغه بلغه ده خو په دغه صورتحال کې به قسم پاتې شي هغه به بیا نه پس هغه کوو اوس دغه صورتحال باندې اوس فیصله نه ده شوي خو منټس ته تیار شوي دي سفرشات تیار دي کابینه به منظوري ورکوي په دغه کې اوس مهمه خبره کومه ده مهمه خبره دا ده چې کوم د افغان کډوالو وزارت دی د افغانستان د افغان شورا هغه مهاجرینو په حوالې سره چې کوم هغو پاکستان حکومت سره باقاعده توګه هغو ته تصدیق کړی دی چې هغې شورې هم په دغه لړ کې خبرې روانې دي هغه وایي چې پاکستان څخه خبرې روانې دي او موږ چې کوم دی پیله 2 کاله هغه دغه ډیمانډ کړو افغان حکومت چې 2 کاله د کم از کم ایکسټینشن د پیور کارډ دپاره ورکړي او یو کال چې کم دی هغه کسانو ته چې کوم غیر قانوني دي یا اس سی کارډو چې ختم کړي شوي دي هغه دپاره د یو کال کې لږ طریقې سره او لکه زور زبردستی سره نه په آرام سره وبسلی شي دا د افغان حکومت کلیر کټ یو هغه دی
په دغه نه علاوه UNHCR چې کوم دی IOM چې کوم دی هغه هم دغه په حکومت نه ډیمانډ کړی چې 6 میاشتې نه دي کافي 6 میاشتې چې کومې دي د مزید هغه کسانو ته ورکړی شي چې کوم غیر قانوني دي او بیا ورسره چې کوم د SC کارډ ختم شوي دي دغه ته دی ورکړی شي او هغه نه علاوه یو کال چې کوم ایکسټینشن دی 2026 پورې جون 2026 پورې هغه د افغان کډوالو ته شو دواړه سفرشات اوس شامل دي په دې باندې لکه پاکستان خو دغه فیصله یې چې 6 میاشتې باندې ولاړ دی خو افغان حکومت او UNHCR هم دغه ورباندې ولاړ دي اوس په بل صورتحال کې چې کوم افغان هغه چې کوم کیسونه دي بار د لپاره UNHCR سره اټیش دي هغه باندې UNHCR IM سره پاکستان خبرې روانې دي او هغه باندې چې کوم غدا دوتا یو طریقه کار جوړول هغه دا وایي چې چونکه حالات خراب دي امریکا خپل شروع کړی دي جنگي حالات جوړ شو نو ملکونو هغه پروسس وسر کړی دی UNHCR وایي چې موږ سخت په دې غم نیو نو پاکستان حکومت یې ریکوست کړی چې دغه کسانو ته د سموي او خاص کر په دغه کې ویزا پالیسی کې ورته هغه کې چې اوس د یو میش صرف ایکسټینشن وي بیا د کې بیا غنوي خیر دغه ته به د ویزا هغه اسانه کړی شي چې هغه پاتې شي او هغه ته موږ ته ټایم راکړي اوس دغه ټایم فریم چې کوم دی هغه پاکستان سره نه ډیسایډ شوی په دغه باندې خبرې اترې روانې دي ورسره چې کومه د ویزا هغه ایکسټینشن مسله ده ویزا ورکولو مسله ده په هغه باندې هم UNHCR IOM چې کوم دی هغه پاکستان چارواکو سره خبرې روانې دي اوس دا اورال صورتحال دی دغه کې چې کوم فیصله ده اوس په دا کابینه اجلاس کوي میبي چې زما ګمان دی ولې چې دی وخت کې افغان حکومت پاکستان سره اړیکې ډېرې ورولې ډېر ښه روانې دي نو د افغان حکومت ریکویسټ چې کوم دی زه دا تاسو ته هسې خپل طرف نه دا خبر یعنې زراعي طرف نه چې کوم ما اوسه ډسکشن شوي ځینې کسان دغه وایي چې بالکل دغه کې امکان شته چې دغه کې یو کال توسی پیور کارډ لپاره ورکړي خو د 6 میاشتو خبره ډېر کوي خو د یو کال توسی چې کومه ده هغه د دې وجې نه چې د افغان حکومت سره خیر څه لګۍ په توګه منې د ورولۍ په توګه منې او د هغو غوښتنې په توګه منې دغه کیسه چې کومه ده په دغه طریقې سره وکړی شي اوس دا مهم خبرونه او نور ملګرو سره شیر کوي او تاسو کمنټس رای به زه انتظار کوم ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ